السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله امید چې روغ او جوړ به وای. په دې ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې څنګه کولی شو چې کله تاسو ډیټا خلاصه کړې وي د وټساپ اوازونه یا د مسنجر اوازونه او یا هم د نورو اپلیکیشن اوازونه، تاسو کولی شئ چې هغه ډیټا د خلاصولو په وخت کې تاسو مزاحمت کوي یا څنګه کولی شو چې هغه بند کړو. نو په دې ویډیو کې به موږ په دې باندې زده کوو چې څنګه کولی شو چې هغه اوازونه آف یا آن کړو. نو ویډیو باندې پیل کوو. که چېرته زموږ یوټیوب چینل ته نوی راغلی یې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او که په پیج باندې مو زموږ ویډیو ګورئ نو لازما د خپل ملګرو ته شیر کړئ او لایک ورکړئ. نو ویډیو باندې پیل کوم. تاسو به لومړی خپل د موبایل سیټینګ ته راشئ. سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. دلته سرچ بار کې به ورته ولیکئ چې ډونټ ډسټرب ضرورت دی کمانډ ډونټ. لومړی اپشن په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ چې کله مو کلیک ډسټرب که چېرته مو دا هغه آف کړی وي یعنې ګري کړی مو وي تاسو به د وټساپ اوازونه یا د مسنجر اوازونه او یا هم د نورو اپلیکیشن اوازونه به تاسو ته مزاحمت نه کوي. او که چېرته مو تاسو اوس ان کړی وي نو تاسو ته به د وټساپ اوازونه یا د مسنجر اوازونه او یا هم د نورو اپلیکیشن یا د ګروپونو څخه وصل شوي د ډیټا خلاصولو په وخت کې به اوازونه تاسو ته راځي. زه ورته اوس یې اف کوم نو ماته ولیدل چې هغه اوازونه به ماته نه راځي. نو تاسو کولی شئ چې د دې اوازونه یا اوازونه به تاسو ته د وټساپ اوازونه د مسنجر اوازونه یا د ګروپونو اوازونه به تاسو ته که چېرته مو دا اوس اف کړی وي اوازونه به تاسو ته مزاحمت نه کوي. که چېرته مو داسې یعنې بلوک کړی وي نو تاسو به د وټساپ اوازونه یا د ګروپونو اوازونه به د ډیټا خلاصولو په وخت کې تاسو ته راځي. نو زه یې زه غواړم چې اوازونه ماته را نه شي نو زه یې اف کوم. نو دویم اپشن چې دا دغه دویم اپشن هم زه پکې کې سکیجول اپشن دې اپشن فیصله کولی شئ چې هغه وخت امر انتخاب کړئ چې تر دې وخت نه تر دې وخت پورې د ماته د مسنجر اوازونه یا د وټساپ اوازونه یا د ګروپونو اوازونه زه غواړم چې فیسبوک کې دا وخت تېروم نو دا وخت کې ماته اوازونه نه راځي. تاسو دریم اپشن په دې اډ باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو اډ باندې کلیک وکړل نو تاسو ورته لومړی پرومپټ دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړ نو درته ورته هغه وخت ورته انتخاب کولی شئ. زه غواړم چې د 10 بجو نه نیولې تر 11 بجې پورې دې ماته اوازونه د مسنجر اوازونه یا د وټساپ اوازونه یا د نورو ګروپونو اوازونه دې ماته نه راځي. او که چېرته غواړئ چې اوازونه تاسو ته راشي نو د دې وخت نه بغیر به تاسو ته اوازونه راځي. نو زه ورته وخت انتخاب کوم. وخت انتخاب کړل هغه ورځ تاسو هم انتخاب کولی شئ. زه غواړم چې مطلب هره ورځ زه غواړم چې د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې فیسبوک کې تېروم. ماته د وټساپ اوازونه یا د مسنجر اوازونه یا د ګروپونو اوازونه دې ماته نه راځي. او یا غواړم چې درته ورته هغه ورځ ورته انتخاب کړم. زه غواړم چې د ټیوزډے فرایډے سیټرډے سنډے په دې وخت کې زه فیسبوک ګورم. غواړم چې د وټساپ اوازونه یا د مسنجر اوازونه یا د نورو اپلیکیشن اوازونه دې ماته په دې وخت کې مزاحمت نه کوي ډیټا خلاصولو په وخت کې او بغیر د دې وخت نه ماته به اوازونه ماته راځي. نو تاسو ورته اوکې باندې انتخاب کړئ. څو باندې انتخاب کړئ د پوینټ بټن ملي دا باندې سلیکټ بټن باندې انتخاب کړئ. تاسو چې یو بل وخت هم ورته انتخاب کړئ نو اډ باندې به کلیک وکړئ. چې کله اډ باندې کلیک وکړه هغه ټایم ورته انتخاب کړئ. زه غواړم چې تر 9 بجو نیولې تر 11 بجو پورې په دې وخت کې د ماته د مسنجر اوازونه د وټساپ اوازونه یا د نورو ګروپونو اوازونه د ډیټا خلاصولو په وخت کې ماته مزاحمت نه کوي او اوازونه د ماته نه راځي. نو زه وخت انتخاب کوم. زه غواړم چې د 9 بجو نه تر نیولې تر 10 بجو پورې اوازونه به ماته مزاحمت نه کوي. تاسو ولې لومړی اپشن په دې باندې مثلا هغه ورځ باندې انتخاب کولی شئ. ریپیټ باندې کلیک وکړئ ورځ باندې انتخاب کړئ او همدارقم تاسو په سلیکټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو ولیدل چې هغه وخت هم دویم وخت هم خامخا دغه به تاسو یعنې بلوکوئ. چې کله بلوک کړي نه وي نو تاسو بیا هم اوازونه راځي. که چېرته بلوک کړي وي اوازونه به تاسو ته نه راځي. نو د دې اپشن په وسیله کولی شئ چې دغه وخت هم ډیلیټ هم کړئ. نو دې اپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړو نو لاندینی اپشن چې تاسو وینئ ډیلیټ رول په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړو نو ډیلیټ سکیجول تاسو به دغه ډیلیټ هغه سکیجول تاسو ورته انتخاب کړی او سکیجول به تاسو ډیلیټ کړئ. او غواړئ چې د دویم سکیجول هم ډیلیټ کړئ نو دې باندې اپشن باندې کلیک وکړئ. په ډیلیټ رول په دې باندې کلیک وکړئ او تاسو کولی شئ چې دویم سکیجول چې هغه هم ډیلیټ شولو. نو په دې ویډیو کې موږ دا زده کړو چې څنګه کولی شو چې د ډیټا د خلاصولو په وخت کې تاسو ګروپونو سره وصل شوي یا هم د نورو اپلیکیشنو سره وصل شوي اوازونه تاسو چې بند کړئ. او همدارقم د یو سکیجول هم ورته انتخاب کولی شئ. مثلا غواړم چې د دې وخت نه د دې وخت زه په خپل فیسبوک کې تېروم د دې وخت پر ماته اوازونه نه راځي. نو که چېرته مو ویډیو خوښ شوي نو لازم د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. مننه.